تدخ کلا کوری د پردیو ګوري ستا شم صدقه تدخ کلا کوری د پردیو ګوري ستا شم صدقه. قدرمنو لیدونکو د باران پلاس ټولنیزې رسنۍ مینوالو ستړي مشي وخت مو بخیر. هیله یم چې جوړ غروغ اوسئ. د ښکاري راپورونو پر بنسټ نن راغلي یو البدر خوشبو محل او د خولیو پلورنځي ته. نن همدغه پلورنځي کې راسره تم پاتې شي چې په دې پلورنځي کې څه خرڅي څه دي پکې تاسو هم زموږ ولتیا وکړئ. تاسو ته په سکرین درښایو. مهرباني. تدخ کلا کوری د پردیو قدرمنو لیدونکو البدر خوشبو محل پلورنځي دننه داخل ته راغللو او په داخل کې کس را سره شته د لده سره به خبرې کوو. د خوالیانو د عطرو پاکورونه هم شته دي پکې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ډېرې قیمتي خولۍ یې راوړي دي. تاسو ته ښه راغلاست صاحب. لومړی د ځان ته معرفي کړه. څوک؟ مننه. نوم مې عبدالسلام ده. یو تن د البدر پلورنځي مسؤل یم. ښه. او لومړی خو تاسو نه مننه کوم تاسو موږ دکان ته تشریف راوړئ. خیر اوسئ. البدر خوشبو محل چې له نامه څخه معلومیږي او موږ یې په ټولنیزو رسنیو کې وخت نه وخت فلمونه ویډیوګانې کتلې دي چې خولۍ هم دي پکې، عطر هم دي پکې، تسبیح هم زه پکې وینم. د دې ترڅنګ نور په کومو برخو کې کار کوئ؟ څه راوړئ، څه خرڅوئ؟ مونږ خو د کوم شیان ستاسو ته ښکاري دا خو هسې ښکاره دي. بله. خو ډېر قیمتي شیان هم لرو لکه الفجر ساعتونه سول، په دې کې بیا تسبیحات سول. تسبیحاتو کې د سندلس په نامه تسبیح دي چې ډېر لوړ قیمت لري د نور تسبیحاتو په پرتله. همدغسې عود را سره دي. عطرو کې عطرونه خو هر ځای شته، خو په عطرو کې بیا عود عطر ډېر ګران غټ قیمت لري. تقریبا 12 ملي عطر رسېدلي تر 10,000 افغانۍ پورې قیمت لري. دا یې ګران. ټول به ګورو دې خواته خولۍ ښې دي، په دې خولیو باندې به هم ګرځو چې کومې ښې خولۍ دي، کومې ښې قیمتي دي. صحیح ده. تاسو راته ووایئ. په دې کې خو موږ د بېلې پارټیشن یا جدا جدا خانې جوړې کړې دي. په دغه پارټیشن کې چې کومې خولۍ دي دغه خولۍ تر 3,800 او 3,500 پورې قیمت لري دغه خولۍ. نو دې کې بیا فرق په دې کې چې دا ټولې په لاس ګنډل شوي دي، دستدوزي دي، خو فرق یې بیا په تار کې، په ګنډلو کې، په شیشه کې. نو دې کې ښې خولۍ چې دي سل شیشه په نامه دي چې هغه تر 3,500 تر 3,000 پورې قیمت لري. او بیا مثلا دغه 3,500 خولۍ به کومه یوې تاسو ماته راخیستی شئ؟ اوس دغه خولۍ چې دغه خولۍ دا تر 3,000 3,500 پورې قیمت لري. دې کې دغه خولۍ دا 3,500 پورې قیمت لري. دې کې قدرمنو لیدونکو تاسو زما په لاس کې خولۍ ګورئ چې په لاس باندې ګنډل شوې ده او د په وینا چې تقریبا تر 100 پورې عیني پکې کارول شوي دي. هغه داسې دا ګولډن شیشه ده. ګولډن شیشه دا هم قیمت 3,000 روپۍ قیمت دی. زما په سر باندې تصور چاته مې قسم درستی چې ما د 3,000 افغانیو خولۍ په سر باندې کېده، زه به یې په سر باندې کېږدم. څنګه را سره ښکاري؟ همداسې خو کېږي. داسې مخه ته راوړی یو خوند دی. داسې راوړی داسې ماشاءالله. ښه. قدرمنو لیدونکو داسې وګورئ څنګه را سره ښکاري. د 3,000 افغانیو خولۍ ده او دا خولۍ په کوم ولایت کې جوړیږي؟ افغانستان کې جوړیږي، بهر کې جوړیږي؟ نو فی الحال خو دلته نه جوړیږي، دا جوړیږي په سند کې جوړیږي. ښه. کراچۍ سند کې جوړیږي. ښه. نو خدای دې وکړي چې د سرمایه‌ګزاران پیدا سي جوړیږي، ځکه نن سبا په دې کې ډېره غټه سرمایه‌ګزاري کېږي په دې وطن کې. هم به عامو خلکو ته فایده وي، په دې کې ډېر خلک بیا مصرف کېږي. یو خولۍ چې تقریبا 1 میاشت 2 میاشتې وخت غواړي. نو ځان سره تاسو سوچ وکړئ چې دې کې به څومره خلکو ته دې خولیو ته ښه ډیزاین نه دی ورکړل شوی. علت یې څه دی؟ مثلا ټول یو رنګ دی، سپین رنګ دی. که به دلته هغه ذوقونه مختلف وي، مثلا څوک به رنګه خولۍ خوښوي، څوک ساده. دلته خو اوس مشران خلک چې راځي هغوی ساده خولۍ اخلي، یو قسم رنګ کې لکه دغه خولۍ څه که نه. بیا کې دې کې چې ځوانان هلکان راځي هغوی بیا ډېرې شوخې خولۍ اخلي. هغوی شوخ که زما ذوق لږ شوخ. آفرین ستا شوق هغسې ده نو شوخ یې که نه.
دغه کسان به دا رنګ خولۍ خوښوي داسې بیا مشر کس تر کاره کې هغه بیا تر ټولو قیمته خولۍ همدا دی. قدرمنو لیدونکو د خولیو ترڅنګ دستمالونه هم شته ډېر ښایسته یو دانه یې زه راپورته کوم دغه دستمالونه چې دي بیا په عامو ځوانو طالبانو کې چې دا بیا ډېر رواج دی دا عماني رومالونه ورته وایي د مینوال بیا ډېر زیات دي قیمت یې 350 روپۍ پورې ده افغانۍ پورې ده دې کې بیا سهولتونه دې کې دا خو چې دا خو ماشیني ده دې کې بیا لاسي راځي دغه یو دا لاسي وي دا وړوکی رومال نه خو دا لاسي کې نو څه وي تر 900 روپۍ پورې قیمت ده دا خلاصوی شي واړه دي که غټ دی لاسي دستمالونه چې په لاسو جوړ شوي وي دا خو ډېر سره واقعیت چې ښایسته دی مخې دا خوا دی که خو مخ او څټ هم لري دا دستمالونه بله چې دا په څنګ واچوي هغه عربي د سرې چې تاووي هماغه د دې دستمالونه نه جوړېږي که نه واقعیت دا خو دستمالونه دي قدرمنو صادرو کې څه ده دغه صادرونه دي دې ته خامک صادرونه وایي هلمندي بله دا هم په لاس دا بیا تقریبا تر 4.5 افغانۍ قیمت لري 4.5 افغانۍ پورې قیمت لري دې کې بیا ماشیني یو قسم ماشیني یو قسم لاسي بیا ګران لیدونکو چې عطرو ته ځو که د اجازه وي ستاشم صدقه د ښکلا کورې د پردیو قدرمنو لیدونکو البدر خوشبو محل کې لکه نامه څخه چې معلومیږي خوشبویي ذوق رنګونه یعنی په همدغه ځای کې پیدا کېږي د خولیو د پکولونو د ډیرو شیانو نور چې د ځوانانو لپاره د خلک خوښوي د هغې ترڅنګ یو پکې عطر هم دی عطر په تړاو راته ووایه په شا کې میښي دي عطر خو موږ سره دوه قسمه عطر دي یو قسم فرانس ټایپ دی یو قسم عربي ټایپ دی طالبان او دا نور خلک چې دي دوی چې دي عربي عطر اخلي بیا ځوانان هلکان چې دي دا نور دوی بیا فرانسوي عطر خوښوي په دې کې بیا فرانسوي عطرو کې بیا زیاتره ځوانان چې دي هغوی وایي چې موږ تر دې نه سپری جوړه کړه همدغه عطرونه سپری هم جوړېږي که نه بعضې سپریګانې هغه ډېر اوچت قیمت لري بیا د هغې که وس څوک نه لري نو بیا هغوی ته موږ سپری جوړو په ډېر ښه او ارزانه قیمت باندې دې سره بیا دې دا خپله کیمیکل دی ایتانول ورته وایي سپری کیمیکل ایتانول دا بیا دې موږ خپل هغه کنسنټریشن برابرو لیکن نیمه توله عطر سي او نور بیا د کیمیکل سي بیا دې نه ډېر مناسبه سپری راځي اوس دغه سپری ما جوړه کړې ده د هوګو بوس سپری خو عموما ماته راکړه کومې چې پیک راځي د هوګو بوس دا سپری شوله دا اوس دې کې اوس موږ عطر اچولي دي دا کیمیکل دی سمپل جوړ شوي دي تاسو خپله نه جوړ کړي اجازه ده زه لږ ووایم کوم ځای دلته همدغه ځای کې قدرمنو لیدونکو واقعیت چې ډېره ښایسته بوی لري او دا نو بیا خپل همدلته جوړ شوي دي په خپل ذوق کې درته جوړ کړي هغه بیا نو د هوګو بوس په نامه باندې خرڅوي ډېر قسمه دي اوس موږ سره په همدغه عطرو کې دی کې پیک سپریګانې راځي هغه بیا قیمت لوړي د هغې نه بیا یو متبادل بیا دغه شی کېدی شي او په دې عطرو کې چې دي بیا دغه زیړې بوتلې سیخي د دوکان کې مطلب ګران عود دي په دې یو باندې لیکل شوي دي عود الشیخ دا شیخانو عطر دي څنګه بس دا د عود خپل کسان راځي هغوی بیا دا نوم چې ورته یاد کړي خپله پوهېږي چې دا په دې نامه باندې خرڅېږي که نه دې نامه خرڅېږي په دې نورو باندې هم شاید نومونه لیکل شوي په دې ټولو باندې نومونه لیکل شوي او د کمبوډي چې دي نو دا ډېر بهترین خوشبو لري دوام یې ډېر خوندور ده دې کې بیا دومره ښه 12 ملي ښه چې دا تقریبا تر 6,000 افغانۍ پورې قیمت لري یعنې یو بوتل دا 12 ملي دا بوتل چې تاسو ته ډک کړي له دغه عطرونو څخه څه په نامه باندې یادېدل او د کمبوډي له دې څخه 6,000 افغانۍ په یو بوتل باندې یعنې دا به څه ډول عطر وي رښتینی که یو څاڅکی پر کالیو لباس باندې جامو باندې ولګي زه ډاډمن یم چې تر 4 ساعتونو پورې به یې بوی له منځه نه ځي همداسې ده همدغسې ده بلکل څومره وخت به دوام وکړي ډېر دوام کوي دې نه بیا ماته چې مثلا دا بوتل ډک یې په څو به راته ډک یې نه بیا تخفیف تا سره کوو
تخفیف قدرمنو لیدونکو ته نه ما سره نه بلکې تاسو سره هم کوي هر څوک چې راځي به عطر خوښوي له ټولو سره به تخفیف هم وي مراد به یې هم کېږي یو دونه زه کوم موږ چې دا ټولې 15 څانګې دي بله البته 15 څانګې لري 3 سې د پېښور کې دي او 2 څانګې په کابل کې لرو کابل کې یو شاشید کې دا دغه څانګه چې د وزیر اکبر خان کې بالله خو ادرس لپاره بله د عطرو ترڅنګ د وجود د خوشبویۍ لپاره اسپریګانې هم شته دي په همدغه البدر خوشبو محل کې تاسو را سره پات شي په هغو به هم ورسره غږیږو تاسو راته وښیئ ښه به سپری به راته وښیئ چې کومه ده ما تاسو ته اختیار دونه وکړه چې موږ سره عطر نوم سپری جوړوو نو دغه ضرر اوس سپری ده خوشبو یې ډېره لانګ لاسټینګ ده ډېر زیات دوام کوي ضرر په نوم سره عطر هم دي د عطر نوم سپری جوړېږي خو داسې دا بیا د خپله جوړه شوې له فابریکې څخه شرکت څخه تاره جوړه راغلې ده دلته چې نن سبا دا ډېر زیات دلته وځي مشتریان ډېر زیات خوښوي د دې خصوصیات څه دي؟ خصوصیات خوشبو یې ده نرمه ده په طبیعت او په سر باندې نه لګي خاص کر هغه کسان چې الرجي لري هغوی بیا دغه سپری ډېر خوښوي همدغسې دواړه خواص یو شی دي دا جانان ده جانان جانان لفظ دا نوم به ورته چا خوښ کړی ستا په نظر دا بس کوم عاشق به ونه جانان په نامه باندې سپری د وجود چې ښه بوی لري او فکر نه کوم چې په افغانستان کې د جوړه شوي له خارج څخه راغلی او لیکل شوي نه دي پې لکه په بعضو کوتیو چې لیکل کېږي میډ ان چینا او میډ ان جاپان او کوم ځای کوم ځای چې جوړېږي دا خپله ډېرې سپریګانې چې دي دا دوبۍ کې جوړېږي بله نو امپورټډ پروډکټس دي حتما کوم دا ځای کې جوړه شوې چې پوهېږي چې افغانستان کې د جانان نوم خوږ دی او د دغه خوږوالي په خاطر باندې په دې باندې نوم هم جانان یې کړی دی د دې قیمت په څو دی؟ د دې قیمت دلته 2200 روپۍ به چلیږي ښه ډېر 2000 روپۍ مراد کېږي پکې په هر صورت باندې او ځو خوشبو ګانې خو مو وکتلې عطر او سپری مختلف قسم سپریګانې بله خو دا مې ځکه ورته ویلې دا بعضې کوم مشهور هلته بله المارۍ کې ما یو بل څه ولیدل په دغه به هم را سره وغږېږي ساعتونه هم شته دي ګوتې هم شته دي په دې کې ډول ساعتونه زه دلته ګورم دې کې عموما الفجر ساعتونه دلته ډېر زیات خلک خوښوي نن سبا خو یو برانډ ده کله چې د خلیفه صاحب عکس راغی هغې نه وروسته دا بیا برانډ شو افغانستان کې نو خلیفه صاحب همدغه الفجر دغه الفجر به زه درته وکړم د هغې وجې نه چې دا برانډ وګرځېد افغانستان کې یعنې اوس بهترین او تر ټولو قیمت ترین ستا به اصلي نه وي قدرمنو لیدونکو دا هغه ساعت دی چې خلیفه صاحب یې هم وخت ناوخت په لاس کوي کې بیا ګوتمې دي دا ګوتمې چې د ترکۍ دي سپین زر ګوتمې دي او قیمت مناسب قیمت ته هر سړی اخیستی شي تر 600 پورې قیمت لري او زه یو دانه خپله خوښوم ترې راوباسه چې بیا یې لیدونکو ته هم وښیو چې قدرمنو لیدونکو که تاسو را سره ګورئ زه به لږ داسې جګه کړم ګوتمۍ پکې شته دي خو هغه کله چې ښایسته شیان ډېر شي بیا د سړی ورته حیران شي چې اوس کوم یو پکې خوښ کړي د دې ترڅنګ دا بل هم شته دی په دې کې هم ډېرې ښایسته ګوتمۍ دي او زیاتره مشتریان څخه راشي هر یو شی خوښ شي په دې ډېر کنفیوژن د وجې نه که نه کنفیوز شي چې اوس کوم یو شی واخلم هغې وجې نه بېرته وځي زه به دغه راواخلم او به یې ګورم دا لږ زنانه غونته نه ده نه دا زنانه غونډه نه ده زنانه اکثره چې دي هغه ځکه هغه شی چې وایي ډېر شوقي هغه زنانه چې اکثره نرۍ غونډې لکه اوس
دغه دا زنانه دي دا زنانه دي دا رنګ فریم چې دا غلګ نه راوي دا وز ځوانان لپاره دا تاون ځان لپاره ما سره دا خو زما خو خی زما په ګوته کې ذکر نه سمپل انټرویو د غزل خان خبرمن لیدونکو ما سره څنګه ښکاري واخلم خدا اخلم هغه مکه په دې کې تر ټولو بهترینه قیمت کې چې جیږي مثلا کومه یو ګټمې ده نه د دې د قیمت نه معلومیږي اصلا دا سپینزر دي دا ترل کېږي ګرام حساب باندې نور دې ټول د کیفیت او کوالټي ماچ په ګوته کې دا په صورت دا تقریبا 1500 نه تر 300 پورې کې هغه ډېر کې دا هم ځکه ورسره ما مقصد خزه کړه د کاغذ مراخصه دا سه بریخیدل کاسته پکې کاردل ځکه مې دا راخستله لیدونکو خې ګوتمې غوړی هم دلته راشي بل ځای نشي پیدا کولای یو څه چې ما په ذهن کې اوس راوګرځیدل لونګي هم در سره لونګي هم ست دا کې مختلف لونګي دي فول ابریشن لونګي دي تقریبا تر 3.5 افغانۍ قیمت لري فول ابریشن زه به نه خبره واخلم صحیح واخله قدرمنو لیدونکو لونګي هم شته دي لونګي راخلي فول ابریشن دي نو دغه بیا دې کوم معیار څه دا کوم هغه څه دا ډېر چت دا بیا فول ابریشن خالد ورته وایي فول ابریشن دا اوس په نامو چروتلي دي یعقوبي لونګي دي او هغه هم استفاده د دې او دغه ترمنځ فرق شته هغه بیا ارزانه دي یې قیمت بیا دومره لوړ نه ده او د دې قیمت بیا لوړ دی د قیمت لوړ ده صحیح شو یعقوبي لونګي هم چې لیدونکو ډېر خوښوي تاسو سره شته ده تر واخله چې دا وګورو چې یعقوبي لونګي څه ده قدرمنو لیدونکو یعقوبي لونګي مې هم پیدا کړله او دا نن سبا ډیره مشهوره شوې ده ځکه چې همدغه لونګي وایي ځوان وزیر صاحب ډیره په سر کوي کنه دې په خاطر چې ما تاسو ته ویل الفجر صاحب دی خلیفہ صاحب په خانه یو برانډ وګرځیدل همداسې لونګي بیا د ملا یعقوب ته مماثل وګرځیدل او نن سبا ځوانان او د ملا یعقوب مینوال ډیره زیاته او عکس یې هم شته دی به یعقوبي لونګي ترڅنګ ډیره مننه کور ودان چې تر دې مهاله را سره وای کوم پیغام لیدونکو ته لرئ مهرباني نو ما هم دغه یو پیغام وختیم درکې بعض شیان دي چې دلته خلکو ډېر غټه سرمایه‌ګزاران کړي دي چې د دې ملي تجاران د هیواد په داخل کې دي یو مطلب کوم ماشینالات چې دا په جوړیږي هغه هیواد ته راوړي نو دا به هم د موږ د هیوادوالو لپاره دی د ویاړ ځای وي او هم به ډېرو خلکو ته ډېرو بېروزګارانو ته د کار زمینه مساعد شي بله ډېره مننه کور ودان لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې زموږ نننی ځانګړی راپور دی البته خوشبو محل څخه مو راسره وکتو تر بیا چې تاسو په درنه حضور کې راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارلو ښه وخت او ښې چارې